بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د چمن غیرتي ولس او زموږ د چمن غیرتي پښتانه چې 129 پرس ولې چې دوی د خپلې مبارزې او د خپل حق غوښتونکي دپاره دوی پر دې روډ ناست دي او دلته د پاکستان ریاست او حکمرانونه جاسوسي ادارې چې زموږ دغه ستړی مظلومه ولس چې پر دې روډ باندې ناست دي د دوی در غوږه هره خبره ورسېدلې ده خو دوی د غفلت په خوب ویده دي چې زموږ د دې ولس د باډر چې کومه فیصله ریاست کړې ده د پاسپورټ او دوی یې واپس نه اخلي نو موږ ودې ته دا وایو چې دا ولس ډېر په صبر کښېنستی د دې ولس د صبر پیمانې ډکې سولې نو موږ دوی ته واضح وایو دې جاسوسو ادارو ته چې په دې وطن کې په قبایلو مشرانو کې هم دوی لاسوهنه کوي په قومي مشرانو کې هم دا جاسوسي ادارې لاسوهنه کوي او په سیاسي پارټیانو کې هم دوی لاسوهنه کوي موږ دوی ته دا وایو چې دغه عربې به مې په دې وطن کې نسي مبارک لکه څنګه چې د 2 ورځو د 3 ورځو څخه کومه خبره چلیږي چې زموږ له سرده لیویز چې دوی بدلوي د دې وطن څخه دلته فیض محمد ورور هم دا خبره وکړ بوګین دا خبره وکړ دا هسله خبره د چمن ولس دی واوري د چمن خانان دی واوري د چمن سیاسیان دی واوري دوی چې کوم عربه استعمالوي دوی خو ډېرې عربې پر دې وطن باندې استعمال کړې ما پرون دوی ته وویل چې د دوی ارادې ډېرې غلطې دي چې د شنه تالاوه څخه بیا د رنسوس چوکه پورې دغه علاقه دوی هواروي او د دغه ایللسي څخه نیولې بیا در باچا در کلي پورې د دې علاقې ته د دې ریاست ارادې غلطې روانې دي او موږ به دې ولس ته وایو چې دا کیدی مه ګڼئ چې دوی دغه 11 لیویز دوی بدلوي دا دوی خپل پلان جوړ کړی دی دا زموږ د وطن د قبایلي مشرانو قصور دی او زموږ د سیاسیانو قصور دی او زموږ د ښار د خانانو قصور دی چې دوی زموږ خپل د وطن لیویز په دا 40 کاله په دا 50 کاله د دې وطن نه سوه بدل اوس یې دوی بدلوي دوی به موږ له هغه رقم خلک راولي لکه دا یې څو ورځې مخکې چې جان ته له ایسټه راوستلی وو نو په لیویزې کې به هم په دوکدارانو کې دوی دا رقم ته له ایسټه راولي چې بیا به زموږ جیلي خانان ورسره وي بیا به هغه جیلي قبایلي مشران ورسره وي بیا به هغه جیلي سیاسیان ورسره وي بیا به دوی د بلوڅو په شکل کې لیویز در باندې راشوکي یا به د پنجابي په شکل کې لیویز در باندې راشوکي موږ به ریاست ته وایو موږ به ادارو ته وایو پولیسو ته دا په واضح الفاظ وایو چې زموږ د چمن لیویز موږ په یوې صورت د دې وطنه څخه په یوه لار نه بدلول غواړو چې بیا به زموږ په وطن کې یا بلوڅ ته له ایسټ را روان وي د ادارو په خوله یا به زموږ عالي دښمن پنجابی بیا په دې وطن کې د لیویزو په نامه باندې زموږ ځایونه نړوي
یا به زموږ پر خلکو یې پایارونه کوي موږ به دې ولس ته دا یو خواست کوو موږ به دې پښتنو ته دا یو خواست کوو چې راسئ سره جلګه سئ راسئ د ډیسي ځای و مخ ته یو مظاهره وکړئ دا ولس دې پر خپل سر وکړي دا پښتانه دې پر خپل سر وکړي هېڅ یو خان هېڅ یو سیاسي دې د ځانه ملګري کوي لغړی دې د ځانه ملګري کوي دا ولس د دې وطن سپېړلي دې راټول سي د ډیسي د ځای و مخ ته دې مظاهره وکړي چې موږ د دې ځای لیویز و چاته په لاس نه ورکوو یا به موږ په دې وطن کې په رښتیا نه یو ولاړ دا وطن به خرابېدل غواړو که وطن سمېدل غواړو بیا دې دغه ولس په خپله په جذباتو کې راسي په خپله دې یو مظاهره ورته وکړي و ډیسي ته دې په کلکه جواب ورکړي که و چاته تاوان ورسېدی یا د چا وګریوان ته لاس ورولوېدی موږ یې ذمهواره یو موږ به بیا له ډیسي وګریوان ته لاس اچوو موږ به بیا د ډي پي او وګریوان ته لاس اچوو هغه که په وردی کې هغه که په سیول کپلو کې موږ به ولس ته دا یو خواست کوو چې دغه لیویز زموږ د وطن خلک دي راویې ګرځوئ زموږ وطن ته ډېرې ستړي دغه ادارو جوړې کړي دي او د بلګېډې په نامه باندې دا ارادې ډېرې غلطې روانې دي نو موږ به ولس ته وایو چې تی به راولاړېږئ و ډیسي ته به په کلکه جواب ورکوئ زموږ الپاټیز په ملګرو ته هم دا خواست کوم چې پر دې به موږ کښېناخو موږ به و ډیسي له ورځو چې زموږ د وطن لیویز موږ په هېڅ صورت د دې ځایه بدلېدل نه غواړو دلته زموږ په دغه چې موږ دوی پر دې روډ ناست یو مخکې دا یا د لیویزو په چارج کې ول 200 ته ورکړې ده هر روزه چې پولیس دلته راسي پر دې پرلط باندې پر دې د پرلط پر مرګو